अस्सलाम वालेकुम मलगरी زه ټکی نکلنا کې د سره په لاین شوای ما په د هیله چې تاسو جو خوشحال به تاسو ته ملګری نن ډېر زبردست خوندور په زړه پیر مزیدار ویډیو راوړی دو ملګری نن د چې مادو نن د په برکت تاسو څنګه کولای شئ ملګری چې کابل چا سره فیسبوک په آی ډی کې په لاین وای په مسنجر کې یا هم په فیسبوک کې په لاین وای از غواړی ملګری چې تاسو فیسبوک آی ډی بل چاته نه شیخ کاره چې دغه فیسبوک آی ډی خلاصه دو دغه طریقه تاسو مکمل په دغه ویډیو کې درو شایما ویډیو اخره پرې وګورئ ستاسو نم دای درخواست که تاسو زما یوټیوب چینل ته نوی راغلی مهرباني وکړئ زما یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ سبسکرایب کول لپاره ملګری دغه سیر سبسکرایب چې تاسو ته ښکاري تاسو دلته راشئ په دغه سیر سبسکرایب د کلیک وکړئ چې کله دلته تاسو په دغه سیر سبسکرایب د کلیک وکړئ ستاسو ته چې دلته ملګری دغه د غنټې نشان دروځي دلته راشئ په دغه غنټې نشان د کلیک وکړئ چې کله دلته تاسو د غنټې نشان د کلیک وکړئ ستاسو ته چې دلته ملګری د پوسټ غنټې آل آپشن ښکاري تاسو بیا دلته راشئ په دغه آل آپشن د کلیک وکړئ ملګری چې زما هر ویډیو اپلوډ کړي چې تاسو ته په وخت در ورسي ملګری که تاسو چیرې دغه ویډیو خوښ شوله د ویډیو سره لایک کړئ که غواړئ ملګری چې دغه ویډیو د بل چا سره په شیر کړي تاسو دلته راشئ دغه شیر آپشن دی تاسو بیا دلته په دغه شیر آپشن د کلیک وکړئ دلته په واتساپ کې په فیسبوک کې په مسنجر کې هر چا ته دغه ویډیو ور شیر کولی شئ د دې ملګری نه راځو د ویډیو په طرف ویډیو شیر کوم چې کله ستاسو ملګری د موبایل سکرین ته راغلی ساده ملګری ستاسو دلته راشئ ستاسو دلته مسنجر پیدا کړئ دلته ملګری زه غواړم چې مسنجر پیدا کړئ ساده ملګری ستاسو ته چې دلته ملګری دغه مسنجر ښکاري ستاسو دلته راشئ په دغه مسنجر هم د کلیک وکړئ چې کله ستاسو دلته په دغه مسنجر هم د کلیک وکړه ستاسو ته دلته ملګری مسنجر اخلاص چې کله ستاسو ملګری دلته مسنجر اخلاص تاسو ملګری ورته وګورئ دغه کسان چې کوم دي ما سره په مسنجر کې دغه په لاین دي تاسو که غواړئ چې بل چا سره په مسنجر کې یا په فیسبوک کې په لاین وای دغه رقم ته تاسو که غواړئ چې دغه بند کړئ ستاسو دغه لاین څنګه بندوئ ستاسو ته چې دلته ملګری دغه پوس فوټو آپشن ښکاري ستاسو دلته راشئ په دغه فوټو آپشن د کلیک وکړئ چې کله دلته ستاسو په دغه فوټو آپشن د کلیک وکړه تاسو بیا دلته ملګری لږ لاندې راشئ ساده کړه ملګری چې کله لاندې راغلی دلته ملګری ستاسو ته چې دغه آپشن ښکاري ستاسو بیا دلته راشئ په دغه آپشن د کلیک وکړئ چې کله دلته ستاسو په دغه آپشن د کلیک وکړه ستاسو ملګری ستاسو په مسنجر کې دغه آپشن ملګری خلوص وي ساده کړه ملګری ستاسو راشئ خپل په مسنجر کې دغه آپشن باند کړئ ساده کړه ملګری چې کله ستاسو دغه آپشن داره وڅکوئ دا رقم ته چې تاسو چې دلته ملګری دغه پوس آپشن ښکاري تاسو بیا دلته راشئ بیا په دغه آپشن د کلیک وکړئ کله په دغه آپشن د تاسو کلیک وکړه ګورئ ملګری دغه آپشن چې کوم دغه باند شو زه د بل چا سره په مسنجر کې هیڅ ملګری په لاین نه و صحیح کړه ما فیسبوک آی ډي خلاصوي ستاسو بیا دلته راشئ ستاسو دلته ملګری فیسبوک را پیدا کړئ صحیح کړه ملګری دلته زه غواړم چې فیسبوک را پیدا کړئ صحیح کړله ستاسو ته چې دلته ملګری دغه پوس فیسبوک ښکاري ستاسو بیا دلته راشئ بیا دلته په دغه فیسبوک باندې کلیک وکړئ چې کله دلته ستاسو په دغه فیسبوک باندې کلیک وکړه ستاسو بیا دلته دغه فیسبوک را خلاص شي صحیح کړه ملګری چې کله ستاسو دلته دغه فیسبوک را خلاص شو ورته وګورئ ملګری دغه کسان چې کوم دي د لازم ما سره په فیسبوک په آی ډي کې غادي په لاین دي صحیح کړه ملګری ستاسو که غواړئ چې بل چا سره داسې په فیسبوک په آی ډي کې ملګری په لاین وای دغه لاین ستاسو څنګه ورنه بندوئ ستاسو ته چې دلته ملګری د اپوس درې لاین ښکاري ستاسو دلته راشئ په دغه درې لاین هم د کلیک وکړئ چې کله دلته ستاسو په دغه درې لاین هم د کلیک وکړه ستاسو چې دلته دغه سیټینګ یعنې پرایوسي آپشن ښکاري تاسو بیا دلته راشئ په دغه آپشن د کلیک وکړئ چې کله ستاسو په دغه آپشن د کلیک وکړه ستاسو بیا دلته راشئ په سیټینګ د کلیک وکړئ چې کله دلته ستاسو په سیټینګ د کلیک وکړه ستاسو بیا دلته ملګری لاندې راځئ ساده ملګری چې کله تاسو ملګری لاندې راغلل ساده ستاسو ته دلته ملګری زه یو بل آپشن در ښکاره کوم ساده کړه ملګری ستاسو ته چې دلته ملګری دغه لاندې آپشن ښکاري ستاسو بیا دلته راشئ بیا دلته په دغه آپشن د کلیک وکړئ چې کله دلته ستاسو په دغه آپشن د کلیک وکړئ ستاسو ته بیا دلته ملګری دغه آپشن را خلاص شي چې کله ستاسو ملګری دلته دغه آپشن را خلاص شو ګورئ ملګری ماته دلته دغه آپشن را خلاص شو ستاسو په فیسبوک په آی ډي کې ملګری دغه آپشن چې کوم ستاسو فیسبوک په آی ډي کې دغه آپشن خلاص وي تاسو دلته دغه وڅکوئ دغه باند کړئ چې کله تاسو دغه باند کړل ستاسو بیا دلته په دغه لاندې آپشن د کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه آپشن د کلیک وکړل ملګری فیسبوک لاین مسنجر لاین که ستاسو فیسبوک آی ډي خلاصوي بل چاته ونه معلومیږي چې دغه فیسبوک آی ډي خلاصه ده ستاسو فیسبوک آی ډي باند ورته وښایي دا زما نن ویډیو چې تاسو هم دغه طریقه په دغه ویډیو کې در وښوله ستاسو نه بل ویډیو پرې اجازه غواړم د الله په امان